فایل کتاب کې دوستانو پنځم درس مونږ به نن زده کوو سپیکینګ خبرې. نو مونږ څنګه کولی شو په انګلیسي کې له یو چا سره خبرې وکړو. نو نن مونږ زده کوو دوستانو زمونږ د نن درس دی د امریکن انګلیش فایل کتاب دوستانو سپیکینګ خبرې. ویډیو مه سکیپ کوو، ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله تاسو به په ډېر څه پوه شئ. او یو غوښتنه دوستانو مونږ له تاسو څخه لرو، هغه دا ده که چیرې تاسو داسې وي زموږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. Practice with other students. تمرین له نورو زده کوونکو سره وکړئ. تاسو دوستانو له نورو ملګرو سره، له انډیوالانو سره په دغه رقم سره دوستانو تاسو تمرین ورسره وکړئ. لکه Hello, hi, name, I'm Sarah. Are you John? Hello, hi, I'm name Sarah. Are you John? سلام، زه یم. دوستانو د دې نوم په ځای کې به تاسو خپل نوم ولګوئ. سارا یم. آیا ته جان یې؟ یعنی له جانه څخه پوښتنه کوي چې آیا ته جان یې؟ نو که هغه جان وي ورته وبه وایئ چې yes I am. که نه وي ورته ووایئ چې no I am not. نه زه نه یم. په دې رقم سره دوستانو تاسو له خپلو ملګرو سره هم په دې باندې پریکټیس یا تمرین وکړئ. Yes, no, I'm not. په دې رقم سره تاسو له خپل ملګرو څخه پوښتنه وکړئ چې آیا ته سلطان یې؟ آیا ته جان یې؟ که هغه و نو تاسو ته به ووایئ چې هو زه یم. که نه و هغه به تاسو ته چې نه زه نه یم. Yes I am. No I am not. هو زه یم. نه زه نه یم. Nice to meet you. Nice to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم، یعنی چې ته مې ولیدې خوشحاله شوم. Nice to meet you. دا که موږ له یو چا سره خبرې کوو، سره ملاو شو، نو په اخر کې موږ ورته وایو Nice to meet you، یعنی ته مې ولیدې خوشحاله شوم، په لیدو دې خوښ شوم. What is your name? What is your name؟ ستا نوم څه دی؟ که ته له یو ملګري څخه پوښتنه کوې یا یو نااشنا سړی وي هغه ته نه پېژنې، نو هغه ته ته وایې چې ستا نوم څه دی. What is your name؟ دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. انشاءالله را روان درس به زموږ د وکیبلري وي، د لغتونو وي.